که چېرته دغه اسلام په نامه دا لرې سي د دغه 20 یا 25% خلکو ژوند خوندي پاتې سو. بالکل. او پاکستان کې اجراګان ډېر زیات دي. او دا ترانسجنډر او دغه LGBT کمیونټي او دا خلک چې دي یعنې که چېرته د اسلام د دغه ملایانو خبره ختمه سي 20% دا خلک خوندي پاتې سو. اوس په پاکستان کې هره ښځه بیچاره د میړه د خوا نه وهل کېږي ټکول کېږي څه ده چې په نکاح کې ورته پاتې ده که پنجابۍ ده کار شی ده د نکاح په نامه باندې هغه بیروز دي جسم خرڅوي خو راځي کور کې غټ برېتور میړه ناست هغې ته یې ورکوي. که چېرته دغه د نکاح خبره د پاکستان نه فسخه سي دا سړی ښځه کولی سي که سټریپ کلب کې کار کوي خپلې پیسې به یې میړه به یې د اوس نه وي چې هلته به په کوټه کې ورته ناست. یعنې بله مهمه خبره دا ده چې په اسلام په نامه باندې چې څومره هم دا جنګونه چې کېږي که نه لکه اوس په افغانستان کې د اسلام په نامه جنګ کېږي په هندوستان کې کېږي موږ یو خلک یو چې ټول خلکو سره مینه لرو د یو مسلمان په حیث باندې چې څوک موږ ته زیان ونه رسوي بیا ته هغې ته موږ هم زیان ونه رسو. نو موږ وایو چې دغه چې یعنې افغانان خو جنګ نه کوي په کوم ځای کې تا نه دي ثبوته کړي چې افغانان د اسلام په نامه تلي پردي ملکونو کې جنګېدلي نه دا جنګ د اسلام په نامه باندې د پاکستانیانو ده چې کله په کشمیر کې کېږي کله په افغانستان کې کېږي حتی این تو اسرائیلو دې ځایونو پورې بعضې وخت کې لږې خبرې کېږي. نو زه وایم چې دغه کار استاذه دې لپاره باید دا کار وسي چې د اسلام کلمه ترې لرې سي دا د مذهب په نامه چې کوم جنګونه دي دا باید پاکستانیان سټاپ کړي او خپل حق ته ورسېږي. حق باید حقدار ته په پاکستان کې ورسېږي. اوس د پاکستان فکر وکړو چې 15 او یا 20% خلک په اسلام باندې باور نه لري. بالکل نه لري. نه دا یو پاکه زه ګوره دا چې زه کومه خبره کوم دا داسې خبره لکه تاسو څوک چې وایي ایران د ایرانیانو تقریبا 15-80% ایرانیان په خدای باور نه لري. ولې نه لري اوس خبره دا ده ولې چې دوی د اسلام په نامه باندې ووهل سول وټکول سول وسکونجه سول دا سول اوس دغه فیصدي چې ناست دي دغه فیصدي چې د اسلام په نامه باندې جنګوي هغه فیصدي چې دي هغه خو مسلمانان نه دي چې دغه خلک د فیصدي په وړاندې باندې جنګوي. نو که چېرته داسې یو ملک سي استاد محترم ګوره دا ډېره یو قوي نظریه ده که داسې یو ملک سي د دې ټولو ژوند پکې خوندي پاتې کېږي صحیح ده ملا که چېرته نه ځي لکه په کاناډا کې ملا د مسجد ته لاړ سي د چا په جنډر کې د کار نه لري. Am I right or wrong? You are 100% right but دلته یو خنزیر ملا دی وایي د افغانان چې دی وایي د پاکستان دی دغه هغه وایي که پاکستان نه وي نو افغانستان به نه وي. دا په لا اله الا الله جوړ شوی داسې یاره چې ملا چې ته اوس ډېرې د اورېدونکو نه ډېره بخښنه غواړم په خدای چې دا دنیا څه ګندګي او میتیازې وي تا ته مې پرې خوله کې اچولې چې دا ته څه کثافت باندې ده او نوم دې د ملا دی. زه چې ډېر اعتراض لرم په پاکستان کې صرف په ملای لرم پیچ نه لرم دومره لکه څومره چې په هلته اجرا طبقه چې معصومه ده بیچارهګان هغه وهل کېږي تا مخکې د خبر ډېر داسې طبقې دي چې هغه ډېر دغه دي مظلومې دي ډېر زیاتې مظلومې دي. خو لوی خنزیر په پاکستان کې چې دی دا درباري ملایان دي ټولو ملایان نه چې ښه علما پکې یو نیم شته دی ما درته مخکې مې ویلې بیا هم تکراروم چې هغه یا وژني او یا چې د بیچارهګان کناره کشي کوي او بغل ته دي او صرف دا درباري ټول فساد ټول اصلي د فساد که زنا کوي هم ملای کوي که ملواطت کوي هم ملای کوي که د زمینه سازي کوي هم ملای کوي که لور د هم د ملا فاحشه ده که زوی د هم د ملا فاحش دی ټول خدا درباري ملایان بیا دا خبره زه تکراروم چې خلک به وایي چې په ملایانو توهین وکړه زه د ملا توهین نه کوم خو د پاکستان ملا طارق جمیل ته زه مسلمان هم نه ویم او فضل رحمان ته زه ولاک ورته ویم زه ثابتوم درته دا دواړه ته زه کافر ثابتوم چار څوک ما سره په دې ډیبیټ کې زه درته کافر ثابتوم دواړه دې ته زه مسلمانان هم نه ویم ځکه ما په ډېرو خلکو سره بحثونه کړي دي دا تش په نوم مسلمانان دي یو سړی چې ځان د الله نه ځان خپل نه یېرېږي خپل قوم نه یېرېږي دا زما په ملک جهاد کوي نو دې ته زه څنګه مسلمان ویم ډېر دلیلونه په دې خبر ډېر دلیلونه دي بیا هم دا خبره د آیات بیا هم چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا الله خپله وایي چې یا تاسو خپل ځان ویروئ خپل اهل و عیال ویروئ د نار د اور نه اوس زه خپله خدای ناخواسته ګناه کوم زه زنا کوم زه شراب څکم زه اولکوزې سکتا منې کولی شم هېڅ کله هم نه دا الله یو قانون رالیږلی دی اوس زما خپله زه درته واقعیت ویم چې زه بعضې کارونه زما ښه نه دي زه خپله ګناهګار یم د الله سخت ګناهګار یم خو هغه کوم کارونه چې ما کېدي هغې بل سړی زه نه شم منې کولی
اوس راځي دلته 15,000 مردګاویان په یعنې چې زه په تقریبا 6 ملکونو ته کوزی صاحب لاړم ټول کفري هیوادونو ته دې کې به 2-3 د مسلمانانو هیوادونه والله په بالله چې کومه قسمداري په پاکستان کې چې د نړۍ په یو ملک کې نشته دی چې کومه قسمداري په پاکستان کې کوم بې غیرتوب کارونه په پاکستان کې کیږي کنه که په دې جرمني کې اوسه پورې ما ښځه ونه کته رنډي خانې به ولې بنئ خامخا به خو لکه په پاکستان کې صدیقي صاحب تاسو هغه راپور لیدلی و چې یو نفر د زرو نه پورته هغه مړو سره په قبر کې هغه کړی و په قبر کې مثلا معامله کړې وه په پاکستان لاهور کې نو سړی و چې د زرو نه پورته چې مړی به یې ښخو په شپې به دا ته مړی به یې راښخو مړي سره به یې معامله کوله حیوانات خو په شیان و دا شیان خو پرېږده هغه خو سته سته یعنې داسې ده چې حتی مړی ګوره چې جسد نه چې روح لاړ شي طبیعتا انسان د مړي په حیث باندې سړي نه ډار که یو سالم انسان اوسي په ذهن کې ډار درېږي چې وروره زه اخر داسې کېږم که ما سره څوک داسې کار وکړي د تقریبا د زرو نه پورته ښځو سره داسې کار کړی زه دا چې وایم چې صحیح ده مثلا ملایانو ته اوس که چېرته مثلا په بچي پیدا کولو کېدلی نو تاسو به چې مدرسې نه هر هلک چې مدرسې نه راوتلی هغه به بلار بو یعنې په مدرسو کې به دومره بچیان کېدل چې هېڅ ځای کې نه کېدل اوس ګوره څنګه مدرسه کې هلک د یو چا دپاره روا ده او یو سړی دومره مجبوره ده چې ځین مړي سره داسې یو څوک ورته نه پیدا کېږي مړي سره دا کار کوي نو اوس خبره دا ده چې پاکستانیان چې دي زه پوهېږم پاکستانیان چې دي دا آزاد داسې یو خلک دي چې انډیواله دوی مثلا دا د اسلام او د دین په قصه کې دونه نه دي اوس مثلا د دغه پښتونخوا نه چا خواته وړی وي رمضان جانې پټان جانې تا ته خیر و خلاص خبره ما همدا پښتنو په سیمه کې اسلام نه خلونه زما موږ لیدلي هلته په لوګوزی په رمضان کې چې کومه زنه هلته کېږي زه د حرام انډۍ ته هم تللی یم زه ګرځېدلی یم پاکستان اوس ګوره هغه وګوره لکه چې نوم ده قید اعظم اوس د قید اعظم هغه چې ده چې نوم ده په قبر کې دوی هم رنډي خانه جوړه کړې زما اصلي مطلب چې ده چې دا خلک د دغه په نړۍ کې تاسو هم دا اوس هم په 2020 کې تاسو لاړ شئ وګورئ تاسو به چې سیکس نو وبه ګورئ چې پاکستان به لومړی هېواد راځي چې دا دو سره د دومره غریبۍ د پورن فلمونه یې اوج ته رسېږي هغه ګوري هغه هم کم فلمونه چې نر د نر او ښځې د ښځې سره اوس خبره مې دا ده چې دغه دنیا یې هر چاته د ژوند لپاره ورکړې څه د اسلام نوم یې په ټاپه دوی په سر باندې لګولی دا ژوند یې په زهر کړی LGBT کمیونټي والا ته ژوند نه ورکوي دې خوا پښتانه چې په اسلام او په دې کې ژوند کول غواړي دوی ته یې نه ورکوي پنجابیان اخوا ته یعنې دوی ته به داسې یو ملک سي چې انډیواله هو پښتونه په پاکستان کې را سره اوسېږي دغه مې ملک ده ته مسجد ته ځه نور د جهاد او محاد کلمې مه ورکوه چې هر څوک راتل تیار کار کوو دا یو آزاد ملک ده ملا ما سره په دې ملک کې اوسېږي هو دغه ملک په پاکستان کې اوسېږه صحیح ده اوسېږه نور د فتوې په نامه باندې خلک مه وژنه ځکه دا یو ملک ده یعنې که چېرته پاکستان د اسلام کلمه د دغه دوی خپل هیواد نه وباسي دا به ډېر یو پرمختللی هیواد جوړ سي بې ټوقه درته وایم او دین به هم بدنام نشي دقه مې مطلب ده دا ده چې پښتانه چې څوک اسلام کې ځان خوندي غواړي اسلام کې به پاتې ځکه اسلام داسې نه ده چې والا یو ځای کې چې راغی اسلام له منځه لاړه لکه اوس چې د اسلام په نامه باندې کومې پروپاګنډې روانې دي دغه به دغه ځای نه پاک سي بیا به تاسو وینئ افغانستان کې به جګړه نه کېږي افغانستان کې به د مذهب جنګونه نه کېږي او بل دا به داسې یو هیواد دی چې نړۍ نه به خلک راځي دلته به سرمایه‌داران یې کوي مساج سنټر یې به خلاصوي اوس فلیپینیان یې به ځي په پاکستان کې به مساج سنټر یې خلاصوي چینیان یې به ځي انډیواله کلپونه به خلاصوي بل به ځي یعنې د دوی اقتصاد د پرمختګ یوه لوړه دریه ګرځي او بل دا ده چې دوی د اسلام په نامې څومره جګړې پیسې مصرفوي دغه پیسې به د دوی په هیواد کې مصرف سي لومړی خبره ده یو به د دوی ایډنټیټي خوندي پاتې سي خلک به د پرمختلي د غیر مذهبي ډلې په نامه باندې دا هیواد وپېژندل چې دویمه خبره به دی چې څوک په اسلام کې پاتې هغه به د اسلام په یعنې پاتې به د اسلام نه به نه نفرت کوي نه به د اسلام په نامه وژل کېږي اوس خو دغلته 2 پروژې روانې دي چې نوم یې د اسلام ورکړی او د اسلام پاله خلک پکې غیر تباه برباد دي حق یې هغه خلکو ته رسېږي چې د اسلام د بدنامۍ په نامه باندې پیسې کوي اوس ولس چې غواړي ولس دپاره هېڅ هم نشته سره د دومره فحشاتو چې ما ته ډوډۍ ونه رسېږي بیا زه عمل که څه کوم اوس ګورئ که دوی وي چې ته وایې اسلامي ده نو کومه ده اسلامي دوی خو اصلا هم اسلامي نه غوره کوي کله چې اسلامي نه غوره کوي خو ازادي خلکو ته ورکړه چې هر رقم کېږي خلک ډوډۍ نفقه د مغه ځای نه پیدا کړي دا ملک دا خلک خو تاسو واخیسته ټول مې استعمال کړي
زما اصلي مطلب دا دی چې د اسلام نوم باید د پاکستان نه لرې سي. بالکل دا ورور راغلی